عجیبه ده، ما خو زده کړه چې د 1 نه 10 پورې حساب به زه څنګه په 2 لاینو کوډ سره رن کوم. خو اوس یې عجیبه سوال دا راڅخه کړی دی چې تر 1 نه 10 پورې کوډ خو رن کړه، خو 10 ځلې، نو دا به زه څنګه کوم؟ نو د همدې دپاره چې د دې سوال جواب تاته میلاو شي، نننۍ موضوع زموږ همدا ده چې فنکشن څه شي ته وایي، فنکشن څنګه کار کوي. نو راځو شروع کوو لیکچر ته. چې وګورو لیکچر په سټارټ کې موږ ته یو موټیویشنل سنټنس لیکلی چې ایوری ایکسپرټ پروګرامر واز ونس ا بګنر. د دې مطلب دا چې اوس فلحال که ته هر پوزیشن کې هر څومره کنفیوز یې، هر څومره د ذهن دا وي چې یاره زه پروګرامر نشم راتلی، خو دې سنټنس ته وګوره تا ته پته لګېږي هر څوک زه خپله یو بګنر وم، ما خپله دا چې زه تا ته وایم دا ما ته خپله یو وخت عجیبه ښکارېده، خو ډېر ایزي دي. راځو فنکشن څه ته وایي. فنکشن دا یو ریوزیبل بلاک آف کوډ دی that perform a specific task and runs only when it called. صحیح شو. کله چې دې ته کال وشي دا به هغې وخت کې رن کېږي. دا یو بلاک آف کوډ دی. بلاک آف کوډ څه شي ته ویل کېږي؟ مثال یو اندازه معلوم کوډ موږ لیکلی دی او کله چې زموږ دې ته ضرورت شي دې ته کال کوو. کال ورته څنګه کېږي؟ نو مخکې دې راځي دلته د سینټکس وګورئ چې فنکشن سینټکس څنګه دی. فنکشن سینټکس پکې داسې لیکلی شو چې موږ به ریټرن ټایپ لیکو. موږ ډیټا ټایپ پېژندلی یو چې ډیټا ټایپ څه ته ویل کېږي. ډیټا ټایپ کې موږ مختلف ډولونه د ویریبل ویل چې دغه ډیټا ټایپ دی انټیجر دی، فلاټ دی، ډبل دی، کاراکټر دی، بولین دی. صحیح شو. نو دلته هم همغه دي ریټرن ټایپ دپاره به موږ یوز کوو. صحیح شو. او ورسره څنګ کې بیا موږ د فنکشن نوم لیکو. کوم څه دپاره چې موږ فنکشن جوړو، کوم دپاره چې موږ کوډ لیکو، موږ به د هغې نوم لیکو. ریټرن ټایپ د هغې فنکشن نوم، بیا بلاک بریکټ سټارټ او د هغې په منځ کې به موږ کوډ لیکو چې هر رقم کوډ زموږ څه موږ غواړو د هغې دپاره جوړ کړو نو هغه به جوړو. راځو ریل لایف اگزامپل درکړم. مثلا چای جوړول دي که نه. چای جوړول تا یو نوی شاګرد په ځان سره په دوکان کې ونیو خاص دې دپاره چې تا له چای جوړې کړي. نو هغه ته تا څه وویلی چې هغه داسې نه ویلی چې نه پوهېږي چې چای څنګه جوړېږي. نو هغه ته وایي چې بچیه ته به داسې کوې چې کله درته ما ویله، ما درته غږ وکړو چې چای وکړه، چای وکړه، دا نه غږ درته ما وکړو نو ته به څه شی کوې؟ ته به اوبه راواخلې، اوبه به چای جوس کې واچوي، هغه به په اور باندې کېږدي. چې کله به په اور کېښود هغه به وخوټ کېږي. کله چې په جوش شي وخوټېدې نو بیا به ته څه وکړې؟ هغې ته به شمع ور واچوې. چې کله دې شمع ور واچولې لږ ساعت به یې په اور پرېږدې نو واپس به د یو ګلاس سره راوړې، زه به یې وڅښم. ټیک شو. نو دا ټول کوم پروسس شو؟ د اور په اور اوبه ایښودل، دا هر څه دا دې ټول څه شی کړه؟ دا دې دلته نوټ کړه، یو بلاک آف کوډ دې ورته کړه. صحیح شوه. او نوم دې څه شی ورکړه؟ چای وکړه. چې د کله ته غږ وکړي چې چای وکړه نو دا هغه لږ بسي تا ته به څه کوي؟ چای به تیاروي. ته به هر دفعه درته نه وایي چې هلکه راشه ته اوبه اور کېږده او بیا پکې شمع واچوه او بیا چې کله چای شي بیا یې ماته راوړه. دا بار بار به ته دا خبره نه کوې. ټیک شوه. نو چې کله ته دا بار بار خبره نه کوې، ته یوازې ورته غږ کوې چې چای وکړه، نو هغه پوه شي هغه بلاک آف کوم کوډ چې تا ورکړی دی، هغه پروسس کوم دغه چې ورته تا ویلی دی، هغه ځان سره په ذهن کې رن کړي چې یاره اول به اوبه راواخلم، بیا به یې چای جوس کې واچوم، بیا به یې په اور باندې کېږدم، بیا به پکې شمع واچوم، نو څه شی به وشي؟ چای به وشي. نو دې ته موږ په ریل لایف کې دا د ریل لایف اګزامپل و چې دې ته موږ څه شی ویل کېږي؟ فنکشن ویلی شو. موږ د هلک له دا ټاسک ورکړی دی چې کله تا ته ما غږ وکړو چې چای وکړه، دغه مې نوم درکړی دی، ټاسک له مې دغه نوم درکړی دی، ته به ماته دغه پروسس ترسره کړې. نو همداسې موږ په کوډ کې دغه کار کوو. داسې اوس خو فلحال موږ په بګنر لیول کې لوی لوی اګزامپل یې نشته، خو چې کله هم ته های لیول ته لاړ شې ته غټ غټ کوډونه وینې نو ته هغه وخت بیا وایې چې والله دا ډېر امپورټنټ دی. صحیح شو. نو ته هلته یو مثلا کلکولیټر دی. صحیح شو. د عددونو جمع کوي، نو یو ځل دې عدد جمع کړه، بیا ضرورت شي بیا جمع کوي، بیا ضرورت شي بیا جمع کوي، نو بار بار ته دا سمیشن دغه چې لیکي چې سی اوټ سی اے پلس بي، نو دا لږ سختېږي. دې دپاره ته څه شی کوي؟ دې ته نوم ورکوي چې سم یا کلکولیټر یو فنکشن ورته جوړوي. کله چې ته کلکولیټر دغه کوي ته هغې کې ویلیو ورکوي نو هغه به رن کېږي. نو دلته سینټکس باندې اوس پوه شئ ریټرن ټایپ. مثلا ته کلکولیټر جوړوي، کلکولیټر موږ ویلو چې فلاټ ویلیو، ځکه هغې کې موږ هم اشاریه عدد اخلو هم انټیجر پکې اخلو. نو موږ چیک کوو ریټرن ټایپ مثلا ورکوو فلاټ، بیا فنکشن نوم ورکوو کلکولیټر یا سمیشن چې جمع کوي، او د هغې نه وروسته دلته موږ کوډ لیکو چې موږ کوډ څه شی لیکو؟ اے پلس بي. نو چې کله اے پلس بي ویلیو تاله راشي نو ته به دا خپله کې جمع کړې، واپس به ماته د هغې آوټپوټ سم به راوباسي. صحیح شوه. لاندې موږ یو بل پوینټ ته اشاره کړې ده چې هغه څه دی؟ پارامیټر دی. پارامیټر څه ته ویل کېږي؟ د همدې فنکشن ته چې کوم امپورټ موږ پاس کوو، وایي د امپورټ اف ا فنکشن از کالډ پارامیټر. دا موږ به دته کوم امپورټ پاس کوو؟ په ریل لایف اګزامپل کې موږ چای وکړې که نه، دا چای وکړه ته موږ کوم امپورټ پاس کوو؟ دلته موږ یو آرډر کمانډ وکړو که نه، دغه کمانډ پاس کېدو ته څه شی ویل کېږي؟ امپورټ ویل کېږي، دا پارامیټر ویل کېږي. کلکولیټر دی. ته اوس مثال کلکولیټر ته دی غږ وکړه، کلکولیټر دی، سپوز همدغه راواړوه، سپوز دا که تا په خپل موبایل کې کلکولیټر
اوپن کړ. کله چې ته په هغې کې نمبر ونه وهې آیا هغه ستا لپاره څه جمع کولی شي؟ نه نشي جمع کولی که نه. نو همدغه اګزامپل د څه شی دی؟ د پارامتر دی. نو کله چې ته کلکولیټر اوپن کړې هغې نه وروسته به ته هلته یو څو ویلیو پاس کوي. نو دغې ویلیو ته څه شی ویل کېږي یا دغې ویریبل ته څه شی ویل کېږي؟ پارامتر ویل کېږي په فنکشن کې. نو راځو په دې کې داسې خاص څه نشته. نو موږ به انشاءالله ټول پریکټیکل کار کوو. ټیک ده. کوېشن دی چې اولنی فنکشن موږ د څه لپاره جوړوو؟ سم آف ټو نمبر یوزینګ فنکشن. لکه څنګه چې موږ په عام دغه کې چې موږ کوو که نه، نو موږ سم آف ټو نمبر به څنګه کوو؟ موږ به ولیکو انټیجر A شو سی شو او انټیجر B شو. دوی ته موږ مثلا ویلیو هم ورکوو. نو 10 شو ایکول ټو 5 شو. موږ به څه کوو؟ داسې به مو کوو چې یا به مو بل ویریبل جوړ کړو چې INT سم. نو دا به مو A پلس B کو. بیا به مو چې کله سی آوټ کړو چې سم، نو دی به موږ له څه شي جواب راکوو؟ د دغه 15 به یا 15 به موږ ته پرنټ کوو. ګورئ دلته ښه دا خو شو صحیح ده. دا خو تا ما ته رنګ شو چې 15 دی. اوس مثلا زه بل غواړم چې بیا ما ته دا خو د دې شو اوس بل ویلیو ده، نو زه به باید بیا دا کوډ ولیکم چې انټیجر A B سو داسې زه باید دا بیا ولیکم. که مثال دا له 20 ځل څوک وغواړي یعنې 15 ځل یوز کېږي، موږ باید بار بار دا کوډ ولیکو چې دې ته په پښتو په موږ څه شی ویل کېږي؟ په عامه اصطلاح ته ډوپلیکیټ ویل کېږي. یو شی چې اضافي شي. مثال تا سره په موبایل کې واکس ده چې هغه ډوپلیکیټ شي، نو آیا ته غواړې چې هغه واکس تا سره پاشي اضافي ځای در سره ونیو که نه، خوند هم نه درکوي چې کوي هغه ډیلیټ کړي. نو د دې دپاره چې موږ خو په کوډ کې بیا دا ډیلیټ کولی نه شو، زموږ دپاره خو مهم دی، خو دلته ډېر بد ښکاري. نو دې دپاره موږ چې دي په کوډ کې ورته موږ ریډنډنسي وایو. بیا ریډنډنسي راځي، نو موږ فنکشن یوز کوو چې څه شی د منځه یوز شو؟ دا ډوپلیکیشن یا دا ریډنډنسي له منځه یوسو چې بار بار موږ کوم کوډ سره په کار دی د هغې دپاره موږ بار بار ونه لیکو. مثلا همدا مثال ګورئ راواخلئ، بیا به موږ داسې کوو ښه. او دا شاید ایرر هم ورکړي، شاید نه، په ډېر امکان سره ایرر به ځکه ورکړي ویریبل نومونه سیم شو. نو دلته مثال 50 ورته لیکم او دا رن کېږي که نه؟ آی تھینک نو، خو دا ایرر یې ورکړی. نو موږ ضرورت لرو چې بار بار د دې ویریبل نومونه هم چینج کړو او بیا هغې کې ډیټا سټور کړو. موږ که چېرته ریم ویلی که مو یاد شي چې ریم موږ ایکسپلین کړی چې ریم کې ډیټا څنګه سټور کېږي، نو موږ به داسې بېلې بېلې خانې جوړوو او سره دې چې موږ ضرورت یو کلکولیټر ته لرو. نو چې موږ هلته بیل بیل لیبل یو بیل بیل ډبي د دې لپاره خالي کوو چې پکې ډفرنټ کاینډ اف ویلیو سټور شي. نو ولې موږ د دې لپاره څه شی نه کوو؟ فنکشن نه جوړوو. فنکشن کې دا کار څنګه کېږي؟ شاید تاسو په کلکولیټر اګزام سره ډېر صحیح پوه نه شئ، خو بیا هم فنکشن موږ د مین فنکشن نه د باندې لیکو. راځو دې لمې دې ته چې ویل کېږي دا خپله یو فنکشن ده، خو دی ته کمپایلر کال کوي. کمپایلر اتومیټیک دا رن کوي، موږ دې ضرورت نشته دی. دی ګوره دی ریټرن ټایپ دی، د دې ریټرن ټایپ څه شی دی؟ انټیجر دی او دا د دې نوم دی مین فنکشن. د دې په داخل کې چې موږ څه ولیکو هغې ته پارامتر ویل کېږي. څه شو دا دننه پکې موږ کوډ ولیکو. دا د څه شي دپاره دی؟ دا مین فنکشن دی چې کوم کمپایلر د سی پلس پلس کمپایلر کې چې دی هغه خپله اتومیټیک رن کوي. که غواړو موږ اوس جوړ کړو، نو موږ مثال ورکوو انټ کلکولیټر. څه شو؟ دا موږ نوم ورکړه. موږ چې دله کله نوم ورکړه موږ ورته 2 ویلیو پاس کوو. B څه شو؟ کله هم چې ورته دا پاس کړه دلته اوس موږ د دننه چیک کوو انټ سم اخلو چې سم هم کله واخیسته ایکول کېږي د چی سره؟ د A پلس B سره. کله مو چې دې سره ایکول کړه نو دلته راځو ریټرن کوي. دا فنکشن کار د څه شي کوي؟ موږ ته باید دا سمیشن چې دی دا ریټرن کړي که نه. موږ ته زموږ کار د سمیشن سره دی، د جمع والي سره دی. نو دا چې موږ کمانډ ایس کړو دلته اوس ګوره زه څه کوم؟ زه ډایرکټ دلته لیکم سی آوټ سم نه کلکولیټر نوم مې ورکړی. څه شو؟ کلکولیټر. کله چې کلکولیټر ورکړم زه دلته دوی ته 2 ویلیو پاس کوم ځکه هلته موږ ورته ویل کړه مثال 4 5 4 او ساري 4 او 6 ورته ما پاس کړه. څه شو؟ ان لاین کمانډ ایس. زه چې اوس دا رن کړم دا څه کوي؟ لس. موږ ته به ریټرن کړي لس. څه شو؟ لس یې ریټرن کړه. مثال اوس د څه دې په کار دي؟ ته غواړې د 10 او د 50 سمیشن وکړي، نو دلته څه کوي؟ یوازې راځي 30 50.
بیا د ضرورت نشته چې هغه ټول کلکول دغه ولیکي چې انټیجر A 30 او انټیجر B 50 سم ایکوال ټو د A پلس B سره او بیا سی اوټ کا سم نو هغه ټول چې شو د شارټ کوډ ته په دې هغه موږ بر په بلاک چې کوم کوډ جوړ کو موږ هغه ته خاص کال کوو د چایو مثال د دې نه مخکې زه دا ورکوم مثال بل در کوم ښه کله چې مونږ څه شی نه ریټرن کوو ریټرن مطلب یو ویلیو مونږ نه ریټرن کوو چې انټیجر دی لکه لاندې مونږ انټیجر کې چې ریټرن ته زموږ ضرورت نه نو مونږ بیا د وایډ ریټرن ټایپس کوو وایډ ریټرن ټایپ د چیز لپاره استعمالیږي چې مونږ کله سټرنګ او آوټپوټ کوو یا څه شی کوو نو د چې هغه مهم نه وي چې ریټرن شي نو بیا مونږ وایډ استعمالوو وایډ چای نوم ورکوم صحیح شو چای وکا مونږ داسې وایو کنه نو چای وکا ته چې کله ته کال وکړې داسې نو دا به څه وکړي سی اوټ چې شي اوبه راواخله دا یو شو نو دا به ټول پروسس دي کنه چې دته ما ایکسپلین کړی دي نو چې کله دا یو ول سټپ شو کمانډ سی کمانډ وی یوازې زب کې به ایډیټ کوم د سټرنګ ایډیټ وکي کوم څه شو اوبه راواخله په اور یې کېږده صحیح شو د دویم سټپ شو کله چې جوش شوي شمع پکې واچوه صحیح شو دا څوم سټپ شو دریم سټپ شو کنه دا کله چې پکې شمع واچوله څه وکړه د اخري سټپ دی چې موږ ورته وایو ګلاسونه در سره راوړه او چې شي چای هم راوړه نو دا چې شو اخیری سټپ شو نو دا کمپلیټ شو کنه نو که چیرته زه بار دلته یوازې دلته زه څه کوم دا کلیر کوم دا هم پاک کوم زما کار به اوس وي خاص دا به خپله پوهېږي چای وکړه ته زه کله کال وکړم یعنې غږ پسې وکړم چې هلکه چای وکړه نو دا به ماته شي کوي دغه سټپ به تکراروي ګوره دلته به سټپ موږ ته سی اوټ شي اوبه به راواخلي اور باندې به یې کېږدي چای به اوبه به کله چې جوش شي چې شمع پکې واچوي شمع چې پکې واچوله ګلاسونه به راوړي او چای به ورسره راوړي صحیح شو نو دا سټپ مثال اوس د میلمه راغی دغه کار وشو لږ وروسته د بیا ضرورت ته راغی نو بیا چې کوي چای وکړه یوازې کال ورته کوي صحیح شو شاګرد سره کار کوي یوازې څه ورته نو دا بیچاره بیا ځي تاله چی کوي چې کله هم دې ضرورت شي ته کله دې ورته ضرورت شي ته کولی شي یوازې غږ ورته وکړي نو دې ته څه ویل کېږي فنکشن ویل کېږي چې دلته دا بار نه ریپیټ کېږي که چېرته ته دا فنکشن ونه لرې ته به څه کې دا بار ریپیټ کوي اوس هغه چې کوم په لومړیو کې ما تاسو څخه سوال وکړه چې یاره ته خو لس د 1 نه تر 10 پورې پرنټ کا خو لس ځلې پرنټ کا صحیح شو نو دې کوېشن لره زموږ چیک کوو دلته ښه نوم ورکوو وایډ څه شی دی مثلا ریپیټیشن چې صحیح مې لیکلی که نه صحیح شو وایډ ریپیټیشن موږ څه کوو INT موږ به ورته دا پاس کوو چې موږ څومره دفعه تکرار صحیح شو او موږ ته د فار لوپ دغه شوی دا چې ښه دلته دې ته ضرورت هم نشته موږ چې کوو INT فار لوپ رن کوو که نه رښتیا دا خو زه دی INT I equal to د 1 نه به سټارټ شي تر کوم ځای پورې چې I less than 11 شي نو I پلس پلس کا دا به موږ ته شی پرنټ کړي سی اوټ I څه شو end line نو دا به 1 نه تر 10 پورې موږ ته پرنټ کړي و زما دا څو ځل پکار دی لس ځل مې لس پکار دی نه به راځي چې دا داسې ونه کړو داسې وکړو ښه راځي صحیح شو چې په سپیس یې سره یې بیل کړو او دلته ولیکو end line چې موږ ته هلته معلوم شي کمانډ اس اوس یوازې موږ څه شی کوو ریپیټیشن ته کال کوو څنګه ریپیټیشن یو ځل کال وکړو صحیح شو ستا چې سره کال تا ته ویلي وو که نه چې 1 نه تر 10 پورې کا خو لس ځلې که نو ګوره بار اوس یې خاص حساب کا 3 3 6 او 9 او 10 ٹھیک شو کمانډ اس نو تا
ګورې ته 1 نه تر 10 پورې 1 نه 10 پورې 1 نه 10 پورې لس ځل لس تا پرنټ کړه. نو که چېرته ته دا فنکشن نه بغیر وکړې ته به دا څنګه کوې دا کوډ چې کوم تا دلته ولیکه کمانډ سی نو ته به دا دلته بار لیکې چې کوم ته موږ چې شی ورکړي کمانډ وي بیا راځي دلته کمانډ وي بیا راځي دلته کمانډ وي او دا به ایرر داسې ورکوي چې ځکه د ستا د لوپ نومونه سیم وي سره نو ته به د هر یو دپاره نوم هم چینج کوې دا وګوره دا کوډ ټول چې څه شوی دلته کوډ دا وګوره سیم شو دا که ته لا بګنر مې تا ته خپله پته لګېږي چېرې دا خو خوند یې ونه کړه مزه یې نشته دی ریپیټیشن دی ریډنډنسي ده پکې ډوپلیکیشن دی پکې دا هېچا له خوند نه ورکوي نو د دې د مخې د دې دپاره چې د دې مخه ونیسو موږ چې کوو فنکشن استعمالوو فنکشن ډېر زیات استعمال لري او ډېر براډ فیلډ دی یا ډېر براډ ټاپک دی چې کوم موږ ډېرو ته ضرورت لرو یوازې فلحال دپاره چې بیسک دی همدومره زده کړې چې یعنې د ریپیټیشن مخه نیسو صحیح شو. Second question دی چې finding minimum of two number د دوه نمبرو ترمنځ وړوکی نمبر پیدا کول لپاره دا موږ مخکې کړی دی نو راځي اوس یې په فنکشن کوو چې فنکشن په ترو باندې څنګه کیږي ټیک شو. نو راځو موږ دلته کلیر شو که نه راځو موږ دلته چې کوو یو فنکشن جوړو فنکشن له نوم ورکوو finding minimum صحیح شو یا minimum ساده minimum هغې ته موږ یو دوه ویلیو پیس کوو چې یو ته A ویل کېږي بل ته به B ووایو ټیک شه. نو زموږ کار د چی سره دی اف کنډیشن لګوو که چېرته A لیس دین B شو نو ته څه وکړه ریټرن کا زمونږ وړوکی پکار دی نو چې A ته وړوکی شو نو موږ ته همدا A ریټرن که صحیح شو او که چېرته داسې نه شو ایلز ریټرن B چې که چېرته A وړوکی نه شو نو بیا حتما B وړوکی دی نو موږ ته B ریټرن کې صحیح شو. راځو دلته موږ څه کوو سمپل ساده لیکو مثال سی آوټ دو نمبر مینیمم پیدا کوو minimum of two in two number is مثلا چیک کوو دلته به موږ خپل فنکشن ته کال کوو minimum دې ته کال کوو موږ ورته دوه ویلیو پاس کوو مثلا 45 into 60 شو او ان لاین دې کې چې کوم وړوکی نمبر دی هغه به موږ ته څه شي پرنټ شي او کنټرول موږ ته 45 پرنټ شي. که چېرته ته غواړې چې دواړه نمبر هم شو کړي نو دې دپاره څه وکړه دلته راشه یو دوه ویریبل واخله مثلا x او x کې سټور کا 45 او راشه انټي y کې سټور کا 60 شو نو اوس کولی شي دواړه نمبر هم شو کې سی آوټ فرست نمبر کوم یو دی 45 دی مطلب x دی صحیح شو او راشه همدا کمانډ سی کې چې ټایم ضایع نه شي دلته کمانډ وي نه دی کاپي شوی ځکه command C oh my god command C command V نو دلته اوس راشه دې ته ولیکه second number صحیح شو او دلته y ورته پاس کا دې ځای کې به د دې وجه چې د نمبر پاس کې xy پاس کا command S اوس دا رن کړه موږ ته اول نمبر هم شو کې هغې نه وروسته minimum راته شو کې ښه first number دا second نو minimum of two number is 45 دا چې شو فنکشن شو د چیش دپاره د minimum number پیدا کول. اوس د calculate the number from 1 to n دا from 1 to n calculate د یعنې summation یې څنګه چې مخکې موږ کړی و هماغه داسې شو I think مطلب یې همدا دی calculate the number from 1 to n from 1 to n calculate کول دي ها هم calculate وځي بس لکه لاندې calculate n factorial لیکله ټیک ده دلته summation تی مطلب دی چې مطلب سم summation وکړه لکه څنګه چې موږ فار لوپ استعمالوو چې موږ به د 1 پلس د دې دپاره موږ اوس دلته موږ ته ویلي چې استعمال کوي په ساده خو هم زده دی اوس
فنکشن سره زده کوو. فنکشن کې موږ څه ورکوو؟ نوم ورکوو void summation یا سم. دې ته موږ نمبر پاس کوو چې هغه هر یو ویلیو موږ له راکول کېږي څه شو n، او دې ته څه ویل کېږي چې فار لوپ کې موږ څه کول ښه موږ به یو ویریبل د سم په نوم باندې جوړ کړو چې هغې ته موږ هغه ویلیو پاس کوله چې کوم به د لوپ نه تېره شوه او هغه به بیا موږ ریټرن کوله. نو دې په ځای چې دا داسې کړو نو آی ان ټي چې ریټرن یې نشي کوو صحیح ده. نو ګوره ته موږ جوړوو یو ویلیو د سم په نوم باندې یا د ایس څه شو او په دې کې موږ انیشیلایزیشن کوو د زیرو څخه. بیا راځو فار لوپ سټارټ کوو چې د آی ان ټي آی equal to 0 څخه 0 یا 1 څخه مسله نه کوي آی لیس دین n پورې کوم ویلیو چې موږ ته راکړل شوې ده او بیا آی پلس پلس کا او ښه آی چې پلس پلس کې نو اوس موږ څه شی وکول دلته موږ ته یوازې سمیشن ښودلی نو موږ د سی پرنټ کوو نه چې 1 نه 10 پورې نمبر پرنټ کوو. نو موږ شی کوو اس پلس ایکول ټو آی زموږ خاص د دې سره کار دی. کله چې دا شو نو بیا موږ ریټرن ایس شو دا به موږ ته کومه ویلیو را ریټرن کړي ایس ویلیو. نو دلته موږ دې لپاره چې موږ ته شو شي دا پاکوو دا پرېږدو صحیح شو. مثلا ان یې راکړی چې شی 10 یې راکړی دی اول سمیشن آف 10 ویلیو پیدا کوو. نو موږ چیک کوو سی اوټ یو میسیج شو کوو سم آف ان نمبر بیا خپل فنکشن ته کال کوو چې نوم مو چی ورکړ او سم هغې ته ویلیو پاس کوو. دلته نوم نشته دی نوم یې ان دی ټیک شو ان هم ورته پاس که او انډ لاین کوئ. دا موږ ته هماغه لوپ کار کوي ټیک شو. دا ګوره 45 مثلا دا ستا بار بار هر ځای کې په کار راځي نو خاص دا همدغه لاین پرنټ کوه ټیک شو. مثال دلته خو ویلیو ورکړی دلته ویلیو نه ورکړي دلته خاص ته 4 لیکي دلته ورته لیکي 7 دلته ورته لیکي 9. اوس به دا ټول شی ته علاوه جواب ورکړي وګورئ دا به ټول چې شي جواب درکې. نو نسبت هغې ته چې بار بار دا کوډ ولیکي دا اسانه نه شو چې فنکشن جوړه کړي او فنکشن خاص شي کې ریپیټ کړي. او راځو سیکنډ کوېشن لاست کوېشن لا چې په دې کې فکټوریل ویلی دی چې 1 نه تر n پورې فکټوریل کلاس کې ما تاسو له هومورک درکړی چې هومورک فکټوریل مې درته پوینټ مې درته خاص ویلی چې فکټوریل که موږ چېرته د ماشومتوب ته راشو او ریاضي مو تاسو یاد شي په ریاضي کې به موږ ته داسې ویل چې د هر عدد جمع په جمع او تفریق کې به داسې موږ ته ویل که نه چې هر عدد جمع د صفر سره ایکول کېږي یا مساوي کېږي د هماغې عدد سره صحیح شو. او په ضرب کې به بیا موږ ته څه ویل هغې کې به ویل چې هر عدد ضرب صفر مساوي کېږي د صفر سره او هر عدد ضرب د یو مساوي کېږي د هماغې عدد سره. نو دلته اوس ګورئ هر عدد ضرب صفر مساوي کېږي د صفر سره. زموږ موږ ته فکټوریل کې څه ویل کېږي چې فکټوریل به ته مثلا ته غواړې د 5 فکټوریل راواخلې نو ته به چیک کړې 1 ملټیپلای 0 ملټیپلای 1 هسې مثال درته وایم صحیح شو. نو که همدا پوینټ هم دې صفر کې دی که چېرته د صفر نه راواخلې صفر کې خو موږ وویل چې هر عدد ضرب صفر مساوي کېږي د صفر سره. نو که ته صفر ضرب یو کې نو صفر به راشي بیا به صفر ضرب 2 کې صفر به راشي صفر ضرب 3 کې صفر به راشي. نو تا ته به د 5 فکټوریل جواب چی راشي صفر راشي. خو که چېرته ته دا سټارټ د 1 نه واخلې فکټوریل کې پوینټ یو همدا دی چې د دې سټارټ به د چی څخه اخلي 1 څخه اخلي. مثلا 1 ملټیپلای 2 نو یو ضرب 2 راځي صحیح شو. بیا 2 ملټیپلای 3 چې څو راځي شپږ راځي. بیا به چی کوي دا شپږ ملټیپلای 4 به کې چې څو راځي 24 راځي. بیا 4 ضرب 15 به کې چې څو شی به راشي 120 به راشي یا 160 به راشي صحیح شو. نو دا څه شو فکټوریل شو. همدغه د 5 فکټوریل اوس موږ په کوډ کې څنګه شو کوو دا ذهن کې ولرئ چې هر عدد ضرب صفر مساوي کېږي د صفر سره او هر عدد ضرب یو مساوي کېږي د هماغې عدد سره. نو موږ مجبور یو د یو څخه سټارټ واخلو صحیح شو. فنکشن جوړوو چې نوم ورکوو انټیجر د دا مخلوق فکټوریل صحیح شو. فکټوریل ته یو انټیجر پاس کوو دې له مې ان ورکوو صحیح شو.
او دلته موږ څه ویل کېږي یو فکت په نوم باندې واخلو چې دا موږ سره څه وکړي سټارټ د دې انیشلایزیشن به د یو څخه شوي ګورئ سمیشن کې کوو ورې دلته موږ سم د چی نه سټارټ کړو د زیرو نه سټارټ کړو خو دلته موږ د چی څخه سټارټ کوو د یو څخه سټارټ کوو ولې ځکه چې که چېرته د صفر څخه سټارټ کړو نو زموږ جواب به د هر یو عدد دپاره فکټوریل به صفر راځي او دا سیم فکټوریل چې کوم دلته لیکل شوی دا څه شی کا کاپي کا کنټرول سی راشه دلته کنټرول وی یوازې دلته چې وکړه فکت ضرب ملټیپلای آی سره او دلته فکت ریټرن که فکټوریل نم فکت ورکړی که نه صحیح شو نو دا ګورئ نو هماغه شو موږ ته د سیم د څنګه چې سمیشن دپاره موږ لوپ استعمالو دې دپاره استعمالو دلته یوازې چیک کوو هلته هم د جمع دغه استعمال کړی نو ایس جمع پلس آی دلته چیک کوو فکټوریل ضرب موږ فکټوریل چې تل کېږي ملټیپلیکیشن تل کېږي او ریټرن کوو فکټوریل ویلیو صحیح شو دلته همدا دلته ان پرېږدو دلته چیک کوو خاص یوازې فکټوریل ته کال کوو فکټوریل صحیح شو فکټوریل تاسو ته به اوس کلیر شي صحیح شو چې فکټوریل د څلورو ته هغې ته وګورئ نور که مزده نه وي ځکه ویلي وي ډېر غټه راځي نو زه به څه وکړم دا ان به د پنځو سره کوم چې موږ ته پته ولګي د پنځو فکټوریل څه شی دی 100 دی څلور هم زده دی د دریو شپږ دی صحیح شو د دریو به یې کوم او دا د نهو ټیک دی اوس موږ ته به اول شی راشي یو څه ایرر پکې چېرته دی دلته دا زیات دی کیدای شي او command is clear sum of in number is a return factorial da شو زیرو ولې راغلته سټارټ خو موږ د زیرو پوینټ دلته چې دی آی سټارټ شوی د زیرو څخه نو د هغه ځای کې د فکټوریل مخه د ون څخه نیولې د یو څخه سټارټ کړی خو دلته موږ ملټیپلیکیشن د صفر سره کړی ځکه ټول جواب چې راغی صفر راغی دا به د چې سره ملټیپلای کې د ون سره به سټارټ به د ون نه اخلي ګورئ ته دلته سم یوازې دا میسیج خبره ده نور که نه نو دلته چې دا فکت کې فکټوریل نو فکټوریل اف ان نمبر یې چې ان اولنې ان زموږ چې شو 15 نو د 15 چالي فکټوریل ما تاسو ته وویل چې څو دی د 15 نه څلو 15 دی د 15 فکټوریل 120 دی نو دلته موږ ته ولې څلور راکړه دلته به زموږ ایرر دی چې دا وي چې موږ د ان نمبر پورې نږدې به ایکول د دې سره کې ښه اوس او زه دلته راشم دا مې ایډیټ کوم کمانډ سی command v ګورئ سمبل یې واره کوډ ته بیا راشي چې موږ فکټوریل د فکټوریل فنکشن څنګه جوړ کړه د ریټرن ټایپ مولا انټیجر واخیسته ټیک شو چې انټیجر ټایپ مولا واخیسته موږ فکټوریل کې پوینټ ته راغلو چې باید د ون څخه سټارټ واخلي هغه که لوپ یو که هغه د تاسو سره سمیشن که ملټیپلیکیشن د دې ویلیو کوئ صحیح شو نو د سټارټ د ون څخه واخلي دلته په لوپ هم د ون څخه سټارټ کوو په دې ځای کې په سمیشن کې موږ دواړه د صفر څخه سټارټ کړي مسله نه کوي بس جمع کې موږ صفر مسله نه کوي خو په ضرب کې صفر غټه مسله کوي نو د یو څخه سټارټ کړو دلته همغه سیم د سمیشن څنګه چې د جمع دپاره کوو همغه لوپ مې رن کړی دی او داسې ریزلټ دلته اوس ګورئ ته اوس به ریزلټ صحیح راشي اول کې به 120 راشي بیا فکټوریل اف دا ولې دلته دا بیا نه دی صف شوی ښه دا باید ایکول شي دا ما صف کوم پته نه لګي ولې صحیح شو اوس ګورئ اول کې به 120 راشي لکه 120 به ولې راځي ښه یو ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 دا چې ضرب کې خپله کې سره دا یو سلو شل راځي نو دا اولنې د 5 فکټوریل سلو شل دی د څلورو 40 دی د دریو شپږ دی دا موږ ته معلوم شو نو دا اخري کوېشن چې کلکولیټ اف ان فکټوریل د ان فکټوریل ضرب کول راځو فنکشن ان میموري مهم پوینټ دا دی په ریم کې موږ د ریم ایکسپلینیشن کړو چې ریم کې ډیټا څنګه سټور کیږي ویریبل څنګه سټور کیږي اوس راځو دا فنکشن پکې څنګه سټور کیږي صحیح شو میموري موږ دوه ډوله لرو چې یو ته سټیک وي یو ته هیپ وي سټیک او هیپ مثال به داسې واخلو
چې دا څنګه کار کوي. سټیک د یو بل د پاسه ایښودل دي. مثلا په اشپزخانه کې موږ قابونه یو بل د پاسه ږدو، کتابونه په لایبرري کې موږ یو بل د پاسه ږدو. ټیک ده، نو دې ته شیل کېږي دا د یو بل د پاسه چې دی دا سټیک دی. هر وخت د سټیک نه چې ته راخلې ته به د لومړی سر کې چې څه شی وي هغه به راخلې. کابونه د یو بل د پاسه ایښي دي، کله چې ته راخلې کولی شې چې د منځ نه کاب راکش کړې، نه ځکه ټول ماتېږي. نو ته به شی کوې لومړنی چې کوم کاب به دې پروت دی هغه به ترې راخلې. نو دا سټیک دی. او هیپ دې ته ویل کېږي چې دا ډاینامیک وي. مثلا اشپزخانه کې یو ګلاس یو ځای کې پروت وي، بل ځای کې پروت وي، دا شی شو دا ډاینامیک دی. هر څوک راځي او یو ځای کې یو شی ږدي. یا لایبرري د پبلک لایبرریان چې کوم هغې کې زیاتره دا کېږي چې سټوډنټ کتاب ریډ کړي واپس یې خپل ځای ته نه رسي، یا میز باندې پرېږدي یا په بل ځای باندې پرېږدي، نو دې ته هیپ وایي. دلته راشئ په دې کې چې دا کوم سټیپ بای سټیپ لګښ دی که نه، دې ته سټیک دی. دا سټیک دی او دا چې دی هیپ دی. هر ځای کې خلک یوازې راځي او ویلیو ږدي. نو سټیک او هیپ اوس ډېر په ځان مه پوه کوئ، یوازې دومره پوه شئ چې اوس دا څنګه کار کوي. په سټیک باندې خبرې کوو، هیپ نه تېرېږو. په دې سټیک کې په دې ځای کې چې کوم دی دا لاندې په دې ځای کې چې کله دا موږ خپل کوډ رن کړو، په دې ځای کې اول کال کې چې شته کېږي مین فنکشن ته چې د کمپایلر په ترو کېږي دې ته کال کېږي. کله چې دې فنکشن ته کال وشي په دې ځای کې دا ځان له چې کې دغه ځای ټول دا چې کې ځان لپاره مخصوص کړي. کله چې دا سټیپ د دې لپاره مخصوص شو که په دې کې څومره ویریبل دی یا په دې کې هر څه دلته ټول دې ځای کې سټور کېږي. مثلا په دې کې موږ سره ویریبل شته ان ویریبل به هم دلته په دې کې سټور شي. کله چې ان ویریبل دلته سټور شو نو دې ځای کې یو مهم پوینټ دلته څه شی دی چې راځي موږ دلته یو کال کړی بل فنکشن ته چې کال کړی دا به سټیک کې څنګه سټور کېږي. دا راځي دا بره کوم سټیپ چې دی دغلته دا ځای ځان له نیسي. دا په فکټوریل فنکشن به راشي. زه دلته تاسو ته ریکارډینګ کې شو کوم. ګورئ ښه دا سټیک دی. صحیح شو چې مثال مې ریل لایف کې څه شی درکړه چې کابونه دي. مثال اخر یو کاب دلته بل دلته کله چې تا ضرورت شي ته باید د لومړنی کاب راخلې. ته نشي کولی چې د دې ځای څخه کش کړې د دې من څخه کاب کش کړې، نو لومړنی کاب به کش کوي. نو دا چې اوس موږ د میمري مثال د سټیک سره واخلو چې څنګه سټیک سټور کېږي یا د میمري کې زموږ ډیټا سټور کېږي هغه داسې دی. نو چې داسې په لومړی چې موږ څنګه کوډ رن کوو چې کوډ چې رن شي په دې ځای کې به شي ته کال وشي مین فنکشن ته چې کوم د کمپایلر په ترو باندې کال کېږي. صحیح شو دې ته چې کال وشي نو په دې کې اول موږ چې ولید موږ سره یو انټیجر ویریبل دی چې هغه د ان په نوم دی. صحیح شو دې کې چې کوم څه سټور دی هغه هم دې سټیپ کې سټور کېږي. بیا چې لږ لاندې لاړه د سیکنډ لاین ته ښکته شو چې دلته تاسو سیکنډ لاین وینئ. په سیکنډ لاین کې موږ فکټوریل فنکشن ته کال کړی دی. نو چې کله دا دلته فکټوریل فنکشن ریډ کې په دې سټیپ کې نو دا ډایرکټ ځي چې شي کېږي دا فنکشن کوم فکټوریل فنکشن چې دا که نه دا ځي دلته ځان له ځای سټور کوي. دا ټول سټیپ د چیش لپاره خال کېږي د فکټوریل فنکشن لپاره خال کېږي. په فکټوریل فنکشن ته چې بیا موږ وګورو په هغې کې موږ څه شی لرو، په هغې کې موږ یو ویریبل دلته لرو او لوپ لرو. نو دلته چې کوم ویریبل لرو هغه به دلته ځان سټور کړي چې فکټ په نوم باندې کوم ویریبل دی. نو دا چې دلته ځان سټور کړي نو د دې دا هغه دا زموږ کوډ به تر هغې پورې په دې کې رن وي تر څو چې د دې څخه د دې څومره دننه چې کوډ دی یا د لاینونو کوډ لیکل شوی دا ټول اکزیکیوټ کړي یعنې رن یې کړي په سکرین یې موږ ته شو کړي. کله چې دا موږ ته سو شي په سټیک کې تر ټولو مهم کار دا دی نو دا به سویچه ډیلیټ کړي چې شی وشي له منځه به یوړل شي. نو چې کله دا له منځه یوړل شي واپس به مین فنکشن ته راشي. مین فنکشن کې چې څومره نور لاینونه دي هغه به رن شي او بیا به څه شي اکزیکیوټ شي او دا به هم مین فنکشن به ډیلیټ شي. مثلا دلته ګورئ دا چې کله رن شو فکټوریل فنکشن کې اول به دغه لاین ریډ کړي. کله چې دا لاین ریډ کړي بیا دا لوپ به ریډ کېږي تر څو چې اخري ریټرن فنکشن ته راورسي. کله چې ریټرن فکټوریل ته راورسي دا چې کله ریټرن شو نو د ریټرن سره ډایرکټ دا څه شي کېږي دا فکټوریل کوم ویریبل چې هلته کوم ډیټا ځان له سټور کړی ځان له نیولی وریم کې هغه سره ډیلیټ کېږي ټول. بیا به راشي مین فنکشن له لاندیني سټیپ له به راشي. کله چې دې سټیپ له راشي نو په دې کې به څه وشي کوم ویریبل چې دی هغه به ریډ کړي بیا به دا فکټوریل ریډ کړي. چې فکټوریل ریډ کړه که چېرته د دې لاندې نور څه وو نور لاین کوډ وو د ایکزیکیوشن کوډ وو هغه به ریډ کړي که نه نو دا به هم ختم شي او څه به شي دا به هم ډیلیټ کړي. نو بېرته به سټیک څه شي خالي پاتې شي. نو که چېرته دویم ځل بیا رن کېږي بیا هم دا سیم پروسس دی. نو دې ته څه ویل کېږي فنکشن ان میموري څنګه سټور کېږي. صحیح شو
نو فنکشن میموري باندې پوه شو. دلته راځو دا ستاسو کورنۍ دنده ده چې write a function to check if a number is prime or not. یو فنکشن پیدا ولیکئ چې هغه موږ ته دا چیک کړي چې دا پرایم دی که نه. موږ پرایم او ناٹ پرایم ویلو شاید څنګه پیدا کیږي. او بل write a function to print all number from 1 to n. دا څنګه چې دا موږ سمیشن وکړو همغه دی خاص n نمبر کې. خو ها دا هم last question چې کوم دی calculate the sum of digit. راځو دا دلته په پیج باندې کوو چې کلیر پوه شي. calculate sum of digit څه ته ویل کېږي صحیح شو. نو ډیجټ موږ د سم جمع کول د ډیجټ مثلا موږ نمبر دی چې 15 څلوېښت صحیح شو. ډیجټ دی ته بیل عدد ته موږ ډیجټ ویل کېږي. مثلا 5 + 4 + 1 د دې جمع کول ته چې کوم 10 راځي دې 10 راویستلو ته چې موږ ویل calculate the sum of digits صحیح شو. دې پیدا کول دي. نو دې پیدا کول موږ څنګه کوو؟ ډېر ایزي دی، ډېر اسانه دی. که موږ وګورو دا نمبر که موږ چېرته تقسیم په 10 وکړو 115 څلوېښت تقسیم 10 راځي څو سره 14 راځي که نه. نو 14 چې راځي موږ دغه 15 خو پاتې شو که نه چې دې ته موږ شوی باقي مانده ویل کېږي. او باقي مانده دپاره موږ پروګرامینګ کې موږ څه شی استعمالوو؟ ماډولر علامه موږ یوز کوله. نو موږ به څه ولې داسې به وکړو چې د 115 څلوېښت ماډولس 10 چې کو نو موږ ته به 15 پاتې شي که نه. ځکه 14 خو راځي نو دا 15 به موږ ته راشي که نه 15 به راشي. نو موږ لومړی کار څه شی دی؟ زموږ لومړی کار دا دی چې دا ډیجټ جدا کول دي، بیلول دي. دا 115 څلوېښت لکه داسې بیل لیکل دي. د دې دپاره موږ د چی څخه استفاده کوو؟ د ماډولس څخه استفاده کوو. او ماډولس په چی شي باندې کوو؟ په 10 باندې کوو چې موږ ته څه شي سپیسیفیک ویلیو هغه چې کوم ریمایندر دی هغه راته پاتې شي. او ریمایندر ښکاره خبره ده اخیرنی عدد به پاتې کېږي. نو چې کله موږ ته دا پاتې شو نو که مثال ته وایي چې دا خو که چېرته صفر راشي یعنې 100 شي 100 ماډولس 10 څه شی به راشي؟ 0 به راشي که نه. نو 0 به بیل شي. بیا چې 100 دا کې که نه نو او بیا دلته موږ یو بل سټپ مخکې ځو. خو چې 100 ماډولس دا کې 0 راغی اولنی ډیجټ بیل شو که نه. نو بیا دا موږ تغییر دی ورکوو. تغییر څنګه ورکوو؟ بیا 10 باندې ډیوایډ کوو. دا صفر ته له منځه وړو. له منځه به یې څنګه وړو چې همدا به بیا هلته په کوډ کې موږ څنګه سوډو کوډ د دې داسې راځي ښه چې موږ شروع کوو یو لغه نوم ورکوو چې مثلا لاست ډیجټ لاست ورته لیکو صحیح شو. او دې ته موږ څه شی پاس کوو؟ دا 100 ماډولس 10 نو د دې نه به موږ ته 0 راشي. کله 0 راغی موږ د اپډیشن په دې کې راولو. اپډیشن څه شی راولو؟ 100 تقسیم 10 په څه شی پاتې کېږي؟ 100 چې تقسیم 10 کې نو 10 پاتې کېږي که نه. اپډیشن داسې راولو چې دا نمبر چې کوم دی دا چې 100 دا موږ مساوي کوو د چی سره؟ د 100 تقسیم یا دا نمبر اوس بل تقسیم په څو کې؟ نم تقسیم علامه څنګه د تقسیم خو د ساده تقسیم داسې دی 10. نو دا به موږ ته اوس څه شي عدد راولي؟ 10 به راولي. ځکه به 10 راولي چې 100 تقسیم 10 کې 10 آوټپوټ به 10 راشي. کله چې آوټپوټ 10 راغی دا 10 چې موږ بیا ماډولس په 10 کو نو د دې څخه موږ ته چې 10 راشي 10 ماډولس 10 بیا به 0 راشي. نو چې کله بیا 0 راشي نو ته خو یو 0 موږ ته آوټپوټ کړ او بل 0 مو آوټپوټ شو صحیح شو. نو 10 ماډولس 0 به کې بیا موږ څه وکړو دغه تقسیم عملي په ترسره کړو چې 10 تقسیم 10 کې نو یو پاتې کېږي که نه. نو موږ ته اخري عدد ته ورسېدو که نه. 2 صفره خو جدا کړه اخري عدد صفر یو پاتې دی. دا یو چې بیا ته ماډولس په 10 کې نو چې کله یو ماډولس ته په 10 کې نو دا خو نه ماډولس کېږي نو هغه یو خپله پاتې کېږي تا سره که نه. چې کوم یاد چې په هغه وخت کې موږ ویلو چې یا به پوره تقسیم او یا به د ځان سره ساتو. نو دغه قانون دی. نو چې کله یو د ځان سره پاتې شو نو دغه یو تیار جدا دی نو دا هلته جدا راوړو. اوس وګورئ اول موږ صفر راویسته بیا مو صفر راویسته بیا مو یو راویسته. مثلا نیکسټ پکې راځو هم دا 145 یعنې 115 څلوېښت دی چې دا ماډولس څه شی کوو په 10 یې کوو. ماډولس 10 چې کوو موږ له به 16 راشي 5 به راشي. یو خو رابیل شو. چې کله یو رابیل شو موږ اوس دې کې اپډیشن راولو. اپډیشن موږ څنګه راولو؟ د 115 څلوېښت تقسیمي دا د ماډولس علامه د تقسیم ساده د تقسیمي لس کوو. چې کله دا موږ په دې کو نو 14 به موږ ته راشي. 14 چې راغی هغه 15 خو ته له منځه لاړه 14 پاتې شو. اوس دا 14 موږ بیا ماډولس کوو 10. تاسو سوچ وکړئ 14 روپۍ دې سره دا چې تقسیم په 10 کې نو څو راځي؟ 10 راځي. 10 چې راځي باقي مانده 4 شو که نه. نو تا سره به 4 پاتې شو. نو 15 دې م راوویسته 4 دې م راوویسته صحیح شو. 4 دې چې کله راوویسته دا 14 به تقسیم ته په 10 کې چې 14 تقسیم 10 کې 4 به پاتې شي.
دلته به یوازې اخیرنی عدد پاتې شي چې یو به پاتې شي، څلور نه یو به پاتې شي. کله چې یو پاتې شي نو هغه یو خو تیار خپله جدا دی، هغه به داسې کوي. نو دې ترمنځ یوازې شي یو که سمیشن او که سمیشن ویریبل به واخلې چې دا به ورته جمع کړي چې 5 + 4 + 1. نو راځو دا په کوډ کې څنګه کوو اوس دې له راځو. ټیک ده، زه د کوډ طرف ته وبخښئ داسې وشو چې ما سره په کیمره کې چارج خلاص شو او په لیپټاپ کې خلاص یم، اوس مې چارج څه کې ورده کې هم خلاص شو. یوازې کوډ یې پاتې د کوډ طرف ته راځو چې موږ د سم اف ډیجټ څنګه پیدا کوو. یو فنکشن جوړو چې هغې ته ریټرن ټایپ ورکوو انټیجر او نوم ورکوو سم اف ډیجټ. چې کله مو دا نوم ورکړو دې ته یو پارامېټر پاس کوو د دې دپاره چې کوم ویریبل موږ اخلو نو هغې دپاره. نو دلته یو موږ بل جوړو انټي سم اف ډیجټ، دې ته هم نوم ورکوو څه شو ډیجټ. چې کوم به ځان سره چې شی سټور کوي د ډیجټ نه چې کومه ډیټا موږ راوباسو د اخرنۍ ویلیو چې د ماډولس په ترو راوځو هغه به دلته ځای کې ځان سره سټور کېږي. تر ټولو اسانه طریقه دې لپاره وایل لوپ ده چې موږ وایل لوپ استعمال کوو ځکه چې کنډیشن داسې ده چې وایل د ان چې دی دا د 0 څخه بګر وي لارجر وي یا ګریټر وي، نو ته به دا چیک کړې دا لوپ رن کړو. دې لوپ کې به دننه څه کېږي یو انټیجر بل اخلو چې د لاست ډیجټ په نوم باندې کوو چې موږ ته هغه اخرنۍ ډیجټ رابیل کوو. هغه به څنګه رابیلو؟ دا ان به موږ راواخلو ماډولس 10 باندې به چې کله دا په 10 شي نو موږ هغه په پیپر باندې وکړو چې دا څنګه موږ موږ ته لاسته راځي. صحیح شو. چې کله دا موږ په دې کوو بیا د دې دپاره چې تغییر پکې راولو نو ان موږ څه شی کوو تقسیم ایکوال ټو 10 کوو چې دا موږ داسې هم لیکلی شو او داسې هم لیکلی شو چې ان ایکوال ټو ان تقسیم ان ایکوال ټو ان تقسیم 10 دواړه طریقو سره لیکلی صحیح شو. نو داسې به اپډیشن پکې وکړو چې 14 به پاتې شي. کله مو چې دا کار وکړو موږ اخرین کار دا دی چې دا سم اف ډیجټ چې دی ډیجټ دې سره پلس کوو دا چې شی سره پلس کوو دا کوم له اخرنۍ ویلیو چې موږ لاسته راوړی لاست ډیجټ یعنی چې هغه 15 مثلا 115 څلوېښت دی هغه 15 به سره موږ دې سره جمع کړو ځکه دا لاست ډیجټ په هر ځل چې لوپ رن کېږي نو دا له منځه ځي او دا کې تغییر راځي ایډټ کېږي نو چې هغه له منځه ځي چې د ویلیو 0 نشي نو مخکې د دې چې 0 شي موږ په چیز کې سټور کوو په سم اف ډیجټ کې سټور کوو. ایرر دلته د دې راځي صحیح شو. نو دې لوپ نه وځو موږ څه شی کوو ریټرن کوو سم اف ډیجټ. فنکشن ته کال مه کوه سم اف ډیجټ دا زموږ کوم ویریبل چې دی دا ریټرن کوو. کله چې دا موږ ریټرن کوو راځو دې ځای کې څه کوو مثلا سی اوټ موږ لیکو سم اف ډیجټ او بیا اوس کال کوو چې شته سم اف ډیجټ فنکشن ته. چې کله موږ دې ته کال وکړو مثلا دا 115 څلوېښت ورکوو ګورې د دې څه شی به راځي آوټپوټ به راځي 10. وګورئ 10 شو. نو دا زموږ د نن ورځې لیکچر هیله ده چې پوه شوي یاستئ که څه کوېشن او هر څه نو بیا هم کولی شئ پوښتنه وکړئ او بخښنه کوئ د دې دپاره چې ځینې ځایونو کې کیدای شي کراپ پکې راشي ځینې ځایونو کې پکې تغییر ایډیټ کې تغییر راشي داسې پکې د بجلي شي راځي. نو زما پوره کوشش دا دی چې تاسو ته لیکچر کمپلیټ ورسوم او تاسو پرې پوه کړم هغې سره زه ریل لایف اګزامپل استعمالوم همداسې نور څنګه چې زما زه پوره خپل کوشش کوم چې تاسو ته یې ورسوم خو که بیا هم پوه نه شئ کولی شئ چې کمنټ وکړئ او که چېرته زما نه پوه نه شئ چټ جي پي ټي شته دی یوازې دومره چې دې ځای نه کنسپټ راواخلئ چټ جي پي ټي له یې ورکړئ هغې ته پښتو کې ورسره خبرې وکړئ چې دا څنګه کار کوي څنګه کار نه کوي نو څه به زما نه زده کړي څه به د هغه نه زده کړي. دلته چې لیټل کنسپټ تاسو کلیر شي نو کولی شئ تاسو په فنکشن باندې د ډفرنټ سورس څخه ځان پوه کړئ. نو د اوس دپاره ښه وخت ښه شی وي. الله حافظ.